الله رسول فرمایي زه ولاړم معراج ته. په معراج کې یو ځای مردار وغوړ شوي ډېر رش ورباندې، بل ځای حلال وغوړ شوي رش نه ورباندې څه لږ کسان ول. ما د جبرائیل امین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا رش ولې دی او دلته دا نور وغوړ پرتې دي رش ولې نشته؟ ویلې ول یا رسول الله دا ستا امت دی، دا مردار وغوړ چې دی هغه پرتې ښځه ده، نامحرم ښځه ده، دا خلک بدکاری کوي پر هغه باندې رش دی، او دا حلال غوښه چې کوم پرتی دي دا خپل کوروالاوي دي، دا پرېښې دي تللې دي په نور خبرو بسل. دا د الله رسول فرمایي ما د معراج په شپه ولیدل. د قصې د خبر هر سړی د خپل کوروالا سره بیزاره دی، د بل د کوروالا سره خوشاله دی. ښځه د خپل خاوند بیزاره دی او خاوند د خپل ښځې بیزاره دی، او دلته د هغه خاوند د پردۍ ښځې ته ځینې راځي دی خوشاله دی، هغه پردۍ ښځه د پردي خاوند څخه خوشاله ده. دا د الله رسول فرمایي ما د معراج په شپه ولیدل. ما ته جبرائیل امین علیه السلام ویل دا ستا امت دی، پر حرامو پر مردارۍ باندې دومره راټول شوي دي او پر حلالو باندې بیا هېڅوک چې دی هغه نشته. خبره د غصې ده خاص ته به پرون ماښام محمد رسول الله دا خبره ما او تا ته کړې ده، که نه دا 1400 کاله مخکې خبره ده.